ځان هغه خلک چې په حالت د ایمان کې دنیا نه راغلیو نن دا غوی د بار د جهنم فیصله شوی دا هغه خلک هم د جهنم نه راو باسي د ځان سره جنت ته بوزي بیا لاړ شي. ما وی کله به تا غور کړی کله د علاقې کې یو مجرم پولیس نیولای لاس کې ورته اتکړی چولې دی جیل خانه ته روان کړی ستای وسوک راشي ستا سپارښت وکي اگر اتکړی ستا د لاس نه ګلاو کی تا کور تراولي ما په ایمان وای سمرا دغه سلی احسان منو بیا ته کمی قید خانه ته رواني د جهنم د دنیا قید خانه کې ډیره سخت شي په مرګ سره به ختم شي خبره به ختم شي یعنی په مرګ خو به اخلاص شي کړه دار جهنم هغه قید خانه ته رواني چې داغه نه په هیڅ صورت باندې خلاصې نشته دار جهنم هغه قید خانه ده دغه اور د دنیا د اور نه او یا درجه زیات ده او یا درجه د دنیا نه دغه اور زیات ده او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جہنم د گرم عذاب والا جہنم یخنی عذاب والا جہنم یعنی زمہریر دواړو الله ته فریاد وکړو ګلې وکړه الله زه دومره ګرم شوم د زیات ګرمایش د وجه نه زما دیوالونو یو بلو خاړو زمہریر شکایت وکړو ول الله زه دومره یخ شوم چې زیات یخاو د وجه نه زما دیوالونو یو بلو خاړو حکم مو شو سال کی کال کی یو سات اخله یو سات اخله اگر اور والا جہنم چې کله ساو اخلي دنیا کی گرمی راشي گرمی دغه زمحریر چې کله ساو اخلي دنیا کی یخنی راشي جمع موسم راشي او دا یو سما او ته پوره نه رسیږي که یو سا پوره را رسیدلې وي دنیا به ختم شوی تبا شوی دنیا به ختم شوی اگر یو سا پوره نه رسیږي نور اغزان سره کاږي به کومه علاقه چې نور ته نږدې ده هغه تر هغه په مطابق باندې ګرمای شیخواله ور کوي کومه علاقه چې لری ده هغه تر هغه مطابق باندې ور کوي او دنیا خو به یو ځای ولاړه نه تاوی هغه جهنم ته رواني هغه قید خانه ته رواني دغه بچي ستاسو سپارښت کوي ستاسو لاس نه هغه کړی کلاوي د جهنم د قید خانه نه دی راوباسي او ما وی دا جهنم دی چې کله جهنميان تګی شي خوراک ورته ملاو شي د مړی کې به خوراک ورخلي روایتو کې راځي هغه خوراک په تکلیف ور کوي دتا دیو چغي وي وبا 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 ورته راوړل شي پاس نو به صاحبانو ناراشه وريږي د مارانو لړمانانو باران به پیوشي بیا به ورته فرشته در جهنميانو یینې زوی ورته په جامونو کې پیش کی کله چې ورته جامونو کې هغه یینې زوی پیش شي د ځان تر نزدیکی دغه تفتش او حرارت د وجې نه بدل د غوخي اډو کې د غاخونه د ویل شي او د جام کې ورورځي دبه دې ته نه ګوري تکلیف دې مړی باندې هغه سیس په مړی باندې هغه جام بخلر اواړی روایتو کې راځي کله چې لاندې لاړ شي هغه یې نزوي د دنه په شرمګاه باندې د کلمیر سلام دی وزي محترمو دا هغه جهنم دی دا هغه قید خانه ده د چې आवाज ولګي چغي ولګي یا الله دا عذاب خود لږ وخت لپاره کم کنا روزانه دا عذاب زیاتی کمی کنا الله دا عذاب کو کم کله کړه لګ تکبیر کو بکرا ولا کړه لګ سات دوباره خدا عذاب لری کړه زر کال بچي وي زر کال اغه د اخرت د دنیا نه زر کال بچي وي تر دومره پورې اوخ کې ورده او وی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په دغه اوخ کو کې کشتۍ چلول غواړي کشتۍ به پکې وچلی اوخ کې به ختم شي رسترګونه به یې شروع شي استاد زمو استاد غټ بشپېته ګرځي دا قدونه باندې دا به الله غټ کې ورته دی بچلی وای اخره کې استړی شي اگر جهنم داروغانو فرشتو ته وای تاسو الله ته وای دا عذاب کو لکسبت کی کنه اب ورته وای تاسو په خپل الله ته आवाज وکي مونږ ته سلام وای مونږ د مجرمانو سفارش نشو کولای دیو بیا आवाज ولګي الله دا عذاب خو کم کنا بیا ورته جواب راشي اخسئوا فيها ولا تكلمون زي کوری شي ما تر خبرې مکوي بیا بچي چغي او محترمو په دې تمر يم سګ نو سي ير مؤمن يم خو اخر به روزه مکل
مومن یم اخر براوزه مکان اخر براوزه پته نه لګي سمر اربونو کاله بپروت هغه قیر خانه کې لګ دنیا کې خودي ورتا یو 15 منټه د پاره د لاس ور داخل کې کنه چې پته درته ولګي 15 منټه د دنیا ور نشه برداشت کولای د اخرت ور چې او یا درجه زیات ته اگر ټول عمر د پاره څنګه برداشت کوي استا څنګه په سلوا د ټول عمر د پاره هغه ور څنګه برداشت کوي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله خپل مسند کې د حدیثو کتاب کې یو حدیث نقل کوي په 392 سره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي جاء رابی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باندې چیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تبوسه وکړه ایو